راځو بسم الله الرحمن الرحیم دا نن ورځ درس نه زه راځم ورته ګورې دې ځای کې څخه امیسوار راپورته کوم چې کلمه راپورته کړې دا راغلی پرون په تېر درس کې کسیز فکر کړو ورته ګوره موږ دغه ټوله ختم کړئ د دا ځای څخه ونیسئ دا ټوله ورته ګوره ختم سو د دې کار خلاص سو ټیبل اوس ګورې دلته د ریویو او د ویو وروسته ورته ګوره بلې مینیو نشته که زه چیرې راغلم ورته ګوره وینې دلته ټیبل راواخلمه چې دلته ورته ګوره کلیک پر وکړې ورته ګوره تجبیه وینیګانې اضافه شوې یو ډیزاین دی بل شی دی بیا ورته لوړ لیکلي وه ټیبل ټولز دا دوی منیوګانې چې دي عموما پر دغه ټیبل پورې مربوط دي که چیرې دلته پر ټیبل ولاړ وي دا دوی منیوګانې به یې که چیرې ټیبل څخه ووتلې دا دوی منیوګانې به څه وي نه به وي اوس ورته ګوره وینې دلته دوی منیوګانې نشته زه راځم ورته ګوره دلته کلیک وکړم ورته ګوره دا دوی منیوګانې دا دې راغلې که راسې لاندې کلیک پر وکړې ورته ګوره منیوګانې نشته نو اوس که زه راسم ورته ګوره وینې دلته کلیک پر وکړم چې کله یې کلیک وکړې ورته ګوره یو ډیزاین دی بل چې دی لیاوټ دی دا دوی منیوګانې دا دې راغلې چې کله راغلی اوس یې اول کې لیکلي اول ګروپ کې د دا ځای څخه ونیسئ دې ځای کې پورې ټیبل سټایل اپشن دی په دویم کې ګروپ کې لیکلي ټیبل سټایل زه راځم ورته ګوره دلته یو ټیبل ته یو سټایل ورکوم مثلا دلته راځم ورته ګوره دلته مختلف سټایلونه دي زه غواړم چې دا سټایل ورکړم دا سټایل مې دا دې ورکړي بارکه رنګونه ورکړئ دا سټایل دی دا سټایل دی وینې مختلف سټایلونه شته هر سټایل چې ته انتخاب یې کولی چې انتخاب یې کړې اوس نو دلته زموږ سره شپږ چیکان دي که زه راسم ته ګوره وینې د چیکان ټوله ځینې افاته کړمه ګوره د ټیبل چې ستو ساده سو هېڅ یې نشته نو دلته په اول کې لیکلي وای هیډر رو هیډر رو دا د سر رو ته وایي وای که تو غواړې چې دا د سر رو ته رنګ ورکړې نو راسه ورته ګوره چیک پر ولګوي چیک پر ولګوي ورته ګوره وینې لوړ به رنګ ورکول شي او په دویم کې به لیکلي ټوټل رو دا د لاندې حصې ته که رنګ ورکړې راسه ورته ګوره چیک پر ولګوي وینې د لاندې حصې ته به رنګ ورکول شي او دلته به لیکلي فرست کالم دغه اول کالم ته که رنګ ورکړې دلته کلیک کړو که اول کالم ته ورسې لاس کالم د دې خوا کالم ته کلیک کولو کې ورته ګوره وینې رنګ به ورکول شي نو دا خو څلور خواوې شولې د هغه څخه وروسته دا بینډیډ رو او کالم بیا داسې کار کوي چې دننه یې ورکم رنګ ورکول کېږي که زه راسم ورته ګوره وینې دلته کلیک کړو ورته ګوره دا رنګ ورکول شو که دلته کلیک وکړې لکه انتخاب چې ایسې شو دا رقم رنګ ورکول شو نو دا عموما ورته ګوره دې دپاره د څلور چیکان چې کېږي استفاده کېږي او درته راځي صحیح شو دا کار کوي دا موږ کولی شي دې دپاره چې شو استفاده یې وکړو درته راوسي صحیح شو دا کار کوي د هغه څخه وروسته دا خو د دې شپږو چیکانو کار و اوس نو که تو غواړې چې دې ټیبل ته زه سټایل ورکوم دلته ورته ګوره وینې مختلف سټایلونه دي دا دی دا دی وینې رقم سټایلونه دي هر سټایل چې ته ورکوې پر هغه باندې کلیک وکړه هغه رقم سټایل به ورسي او که چیرې دا رقم سټایلونه خوښ نه یې سیس وینې دا سټایلونه دې خوښ نه یې ته غواړې چې مثلا نور سټایلونه وله ورکړې نو بیا به راسې ورته ګوره دلته به کلیک وکړې چې کله کلیک وکړې دلته لیکلي موډیفای ټیبل سټایل موډیفای ټیبل سټایل بیا داسې کار کوي چې ستا خپل په خوښ یې رقم سټایل ورکوې اوس که زه راسم ته ګوره دلته کلیک پر وکړم چې کله کلیک وکړې که چیرې دلته یو نوم وله ورکړې زه راځم ورته ګوره د چا په نامه باندې مثلا د خان په نامه یو نوم وله ورکوم راځم ورته ګوره چې کوم بولډوم یې دا لیکنه او راځم ورته ګوره وینې دلته یو رقم ډبل انډرلاین ورکوم او دې ته ورته ګوره رنګ ورکوم چې زه رقم رنګ سور رنګ ورکوم او راځم ورته ګوره دننه یو رنګ ورکوم چې دا شکل رنګ ورکړه باره اټالیک انډرلاین بولډ دا ورته ګوره ټوله چې استعمالېږي فونټونه ورکوي فونټونه ورکولی شي سو دننه رنګ ورکوي ورته ګوره زه غواړم چې دننه سره کوم رنګ ورکول شي یو داسې رنګ ورکول شي وینې لیکنې ته مې رنګ ورکړي دا راغلی باره یو کې کوم چې کله دې یو کې ورته ګوره دا راغلی اوس نو دلته زموږ سره ورته ګوره د دغه په نامه باندې د خان په نامه باندې دا ثبت شو د همیشه دپاره زموږ سره شوي که چیرې زه وغواړم چې هر بل وخت راخلاصوم نو موږ ورته ګوره دې څخه موږ کولی شو استفاده یې وکړو درته رابسې شو دا خو ورته ګوره دې دپاره کارول کېږي دا چې کار و دا د موډیفای ټیبل سټایل کار و او که تو غواړې چې هره زه برته کلیرومه نو دلته لیکلي کلیر پر دې باندې کلیک وکړه ورته ګوره ختم شي اوس ورته ګوره دا ټیبل ختم شوی نه دی ماسک دی د ټیبل دا رنګ بارډر د شکل یې ختم شو اوس ورته ګوره وینې یوه دغه علامه ده او یوه لاندې ورته ګوره دغه علامه ده دغه دوې علامې پر دې دلالت کوي چې دلته ټیبل شته او یا که علامو ضرورت نشته دا ډیزاین و ویو شته وینې لیاوټ شته که ډیزاین و لیاوټ و ته پوه چې را ټیبل شته ځکه چې دا ډیزاین و لیاوټ په هغه صورت راځي چې ته پر ټیبل ولاړ یې که چیرې ټیبل نه و نو عموما ډیزاین لیاوټ هم چې کېږي نه ورکول کېږي اوس که زه راسم ورته ګورې وینې یو رنګ وله ورکوم چې پر ته هغه زاړه رنګ ته راوړم پر دې باندې کلیک کوم ورته ګورې وینې پر ته هغه رنګ ته واوښتلم هغه چې څو ورکول شو او د هغه څخه وروسته که راسې کلیک پر وکړې دلته لیکلي نیو ټیبل سټایل که پر دې باندې کلیک وکړې موډیفای د نیم چندانې فرق نشته کلیک پکې ورته ګورې وینې پر ته هغه رقم باره یو ټیبل درکوي دا هم ورته ګوره دلته ثبتېږي په دا ځای کسټوم په نامه باندې وینې کسټوم لیکلی دی که هغه رقم ډیزاین لري شکل یې چې وکې دی که دلته یو ټیبل چې کېږي اضافه کېږي دلته ثبتېږي باره دې کولی شي دې څخه هغه چې اضافه یې کړي او درته رابسي او استعمال یې کړي صحیح شو نو دا عموما ورته ګوره د ټیبل دپاره چې کېږي استفاده کېږي او درته راځي او د هغه څخه وروسته شیډینګ دی شیډینګ به داسې کار کوي که زه راسم ورته ګوره پر دې خانې باندې ولاړ یم دې ته یو رنګ ورکوم راځم ورته ګوره دلته کلیک ورکوم سره کوم رنګ سور رنګ ورکوم راځم ورته ګوره دې ځای څخه پر دې باندې کلیک کوم سیسو دې ته مثلا داسې رنګ ورکوم او که تو غواړې چې دوې درې خانې زه داسې انتخابوم سیسو مثلا زه دلته ولاړ یم زه غواړم چې مثلا دونه اندازه انتخاب کړم راځم ورته ګوره دلته کلیک ورکوم چې کله کلیک وکړې مثلا داسې رنګ ورکوم دلته راځم ورته ګوره درېږم سیسو زه راځم ورته ګوره دې ځای څخه مثلا
دا اندازه انتخابوم راځم ورته ګورئ دې ځای کې څخه دا رنګونه دي رنګ چې ته ورکوې کولی شي چې ولا ورکړي که نه ورکوې راسه ورته ګورئ ته کلیک وکړه برته نو کلر ته راسه رنګ به نه ورکوې او که چیرې اضافه رنګونه ورکوې دلته لیکلي مور کلر پر دې باندې کلیک وکړه څه رقم رنګونه ورکوې هر رنګ چې ته انتخابوې اوکې هغه رقم دا چې ورکول شي نو دا چې کار دا د شیډینګ کار دا بیا یوې خانې ته یو رقم رنګ بلې خانې ته بل رقم رنګ خپل په خوښ رقم رنګ ته انتخابوې کولی شي انتخاب یې کړې هغه به درته راسي او د هغه څخه وروسته بارډر دی بارډر موږ سره یو بارډر سټایل دی او بل چې دلته لیکلي بارډر پینټر دا هم بارډرونه دي مختلف بارډرونه پرته دي دا هم بارډرونه دي دا بیا د بارډر اندازه ده که تو غواړې چې دا بارډر غټوم کوچنی کوم دا اندازه یې ده او دا د بارډر چې دی رنګ دی په اوله بار به راځي پر دې باندې به کلیک کوې چې کله یې کلیک وکړې ورته ګورې مینې داسې یو قلم یې درله دا کوي بار که راسي ورته ګورې دلته کلیک پر وکړې دې ځای څخه زه راځم ورته ګورې مینې یو داسې دا راخلم ورته ګورې مینې دې ځای څخه دا داسې به راکشي وم چې راکشي کړې ورته ګورې مینې یو داسې بارډر ورکول کېږي دا دی دا بارډر ورکول سو دې ځای څخه دا بارډر ورکول سو راځم ورته ګورې دې ځای څخه دا بارډر ورکول سو دا داسې په راکشي کړې ورته ورته کوم ځای کې پورې داسې بارډر ورکول سو که دې چیرې نور بارډرونه خوښ یې راځم ورته ګورې مینې دې ځای څخه دا دی مینې دا ستور بارډر دی دا بارډرونه دې کولی شي چې ولا وارې کې هغه به درته راسي سو داسې خپل په خوښه باندې او که دې دا بارډرونه خوښ نه یې سو مثلا ته غواړې چې یاره دا بارډرونه نه ورکوم نور بارډرونه ورکوم نو را بس ورته ګورې پر دې باندې به کلیک وکړې دې ځای څخه ورته ګورې مینې یو داسې شکل بارډرونه ورکول کېږي راځم ورته ګورې مینې یو داسې بارډر ورکوم اوس که تو غواړې چې یاره د دې بارډر اندازه وینې کوچنۍ ده وینې دا بارډر چې داسې ولا ورکړې دا کوچنی دی که تو غواړې چې لږ اندازه یې غټ کړې نو بیا به راسي ورته ګورې ته کلیک ورکړې دې ځای څخه ورته ګورې پر دې باندې کلیک وکړه اوس ګوره دا تر هغه نه کې چې دی غټ دی دا هم بارډر دی دا هم بارډر دی دا کوچنی دا لږ اندازه چې دی غټ دی نور بارډرونه او که نور بارډرونه په کار راځي ورته ګورې دې ځای څخه دا درته کوو مختلف بارډرونه دي هر بارډر چې ته ورکوې کولی شي ورکړې به هغه باندې کلیک وکړه هغه به ورکول شي او دا خو ورته ګوره تور دی که تو غواړې چې یاره زه دا بارډر ته رنګ ورکوم نو بیا به راسي ورته ګوره پین کلر پر دې باندې کلیک وکړې چې کله کلیک وکړې دا ورته ګوره وینې مختلف رنګونه دي زه غواړم چې سور رنګ ولا ورکړم د دې ځای څخه ورته ګوره وینې سور رنګ ورکول شو ورته ګوره وینې هر رنګ چې ته ورکوې کولی شي ورکړې هغه به چې سي درته راوځي او که چیرې رنګ نه ورکړې نو راسه ورته ګوره دې ځای څخه رنګ نه ورکوې مثلا برته سپین رنګ ورکول کېږي نه او که تو غواړې چې یاره دغه رنګونه لږ دي زه غواړم چې د دې څخه اضافه نور رنګونه را واخلم نو بیا لیکلي مور کلر پر دې باندې کلیک وکړئ چې کله کلیک وکړئ سره کوم رنګ چې ته انتخابوې پر هغه باندې کلیک وکړه هغه به چې شي هغه رقم رنګ ورکول شي دا ورته ګورئ وینې هغسې رنګ چې څوک انتخاب سو سو نو دا عموما ورته ګوره د بارډر کار دی سو موږ کولی چې بارډر خپل په خوښ استعمال کړو او درته راوباسي سو دا کار کوي او د هغه څخه وروسته دا بارډر چې دی دا موږ ویلی دی په تېر درسو کې ورته ګوره دا ځای څخه مینځ ته دې ځای پورې دا ټول مو ویلي چیرې مو ویلي ورته ورته ګوره وینې که راسې هم ته پر هم باندې کلیک وکړې ورته ګوره وینې دلته مو ویلي وو دا عموما ورته ګوره موږ چې کړي دي ذکر کړي مو دي په تېر درسو کې دا مو ټول چې کړي درته ویلي مو دي ورته ګوره دې کار چې څو خلاص سو دا کار کوي د هغه څخه وروسته راځم لیاوټ ته لیاوټ څه کار کوي زه به پلار راسم ورته ګوره دا به ختم کړم زه راځم ورته ګورې دې ځای څخه کلیک ورکوم چې کله کلیک وکړې دلته راځم ورته ګورې وینې بارډر راخلم ډیزاین ګوره د دې ځای څخه وینې چې تر دې ځای پورې ټوله ختم سو اوس راځم چې لیاوټ پر لیاوټ باندې کلیک کوم چې کله کلیک وکړې په لیاوټ کې اول لیکلي ټیبل دوم لیکلي ډراو ټیبل دلته لیکلي سلیکټ اوس زه پر دې خانې ولاړ یم که راسې ورته ګورې وینې سلیکټ سیل یوه خانه انتخابوي او راسې ورته ګورې دې ځای څخه سلیکټ کالم مکمل کالم انتخابېږي او که راسې ورته ګورې وینې دې ځای څخه سلیکټ رو مکمل رو انتخابېږي او که راسې ورته ګورې دې ځای څخه کلیک وکړې سلیکټ ټیبل مکمل ټیبل چې کېږي انتخابېږي دا د سلیکټ لپاره دی او د هغه څخه وروسته ویو ګایډلاین ورته ګوره کار نه کوي کلیک پر کې هېڅ کار نه کوي کلیک پر کې کار نه کوي دی په هغه صورت کار کوي چې ته پله راځي ورته ګوره ډیزاین پر ډیزاین باندې به کلیک وکړې دلته به راسې ورته ګوره وینې دا چیز کې کلیر یې ختم سو که نه سو اوس که زه راسم ورته ګوره لیاوټ ته اوس که پر دې باندې کلیک وکړې ورته ګوره وینې یو ګایډلاین مو پیدا سي که کلیک ځینې او خواته کې ختم به سي که کلیک پر ولګوې راوسي وینې دا یو رقم ګایډلاین چې خپل په خوښ لیکولی سي دا ګایډلاین دلته چې شي درته انتخاب سي او درته راوسي او که دې چیرې دلته ډیزاین کې یو رقم بارډر ورکړي مثلا دا بارډر دی بل ورکړي مثلا دا بارډر دی یا دا بارډر دی یو بارډر داسې ورکړي اوس په دې ځای کې دغه لیاوټ ورته ګوره ګایډلاین چې کېږي هېڅ کار نه کوي د په هغه صورت کار کوي چې یو ګایډلاین به نه وي سو نو من دې لپاره دا چې کېږي استفاده کېږي سو د هغه څخه وروسته راځم پراپرټیز ته پراپرټیز څخه مخکې ځای پله راځم دا ټیبل که چیرې کوچنی کوې غټه یې د دغه ځای څخه ورته ګوره وینې چې داسې ونیسې دا موکس ونیسه که غټه یې داسې راکشه که غټېږي که کوچنی کوې ورته ګوره چې کېږي کوچنی کېږي هر څومره اندازه چې ته کوچنی کوې ورته ګوره دې ځای څخه کولی چې کوچنی کړې که غټه یې ورته ګوره غټېږي او که چیرې دا رقم خوښ نه یې نو بیا به راسې ورته ګوره دلته دا ایشاره موږ وایو راسې ورته ګوره مینې دلته چې شته اټو فټ پر دې باندې کلیک وکړو ورته ګوره کوچنی به سي یا د دا ځای څخه ونیسه کوچنی کېږي او یا به راځي ورته ګوره مینې دې ځای څخه په دې باندې کلیک وکړه دلته به چې کېږي کوچنی کېږي اوس نو زه راځم لاندې زه غواړم چې دلته یو لیکنه ولیکم چې مساوي رینډ شیفت نیسم که اوس مې خلاص کړئ
راځم واملس پریګراف مې واخیستله که اوس بندوم انټر مې کوي سو چې کله دې انټر کوي اوس زه راځم ورته ګورم وینې دې ځای څخه دغه ټیبل کوچنی کوم دونه اندازه راځم ورته ګورم ته چې کوم کلیک پر کوم یا ورته راځم چې راځم ورته ګورم ته لیکلي پراپرټیز په دې باندې کلیک کوم اوس لیفټ ورته ګورم وینې دغه ټیبل کومه خواته دی چپه خواته دی که سینټر ته راسي ورته ګورم وینې اوکې کې نو کومه خواته به سي مابین ته به راسي مابین سره راغلی او که راسي ورته ګورم وینې دې ځای څخه راځم ورته ګورم وینې رایټ چپې خواته غواړي چپې خواته به راسي او که راسي ورته ګورم وینې پراپرټیز ته دلته لیکلي اراوند په دې باندې کلیک وکړئ ورته ګورم وینې سینټر ته راسي ورته ګورم وینې د دې خواته ورته ګورم دا ټیبل چې ورپورته دی مثلا دغه ټیبل وای د دې لیکنې په کوم ځای کې غواړي چپه خواته راسته خواته مابین څه چیرې غواړي او که هغه رقم خوښ نه یې سیسون دلته ورته ګورم وینې دا ځای څخه مې نیسه چې وینې وایي سیسو چې هلته ورته ګورم ته کشې کولی چې کشه کې هغه چې درته رابسي که نه خو دلته ورته ګورم په پراپرټیز کې دلته زموږ طرف ته ګورم وینې یوه خواته بله خواته هوریزنټل یې غواړي رایټ یې غواړي لیفټ یې غواړي عموما دا دې کې شکل چې کېږي دلته راځي دا برته هغه رو ویني دا برته قلمونه دي سیل دی الټ ټکس برته ټول ورته ګورئ لیکنه ده سیسو دا شامل وي چې روی غواړي مثلا څو روی څو کلمه غواړي څونه قدر غواړي چې دلته انتخاب کړئ سیسو قلمونه غواړي څو قلمه غواړي سیسو دلته انتخاب کېږي هر څونه قدر ته غواړي ورته ګورئ مینې دې څخه دې کوي چې انتخاب کې هغه درته راشي سیسو سره کوم راځي اوس ورته ګورئ دلته ولاړ یم کله چې ورته ګورئ مینې پراپرټیز باندې کلیک کړه چې کله کلیک وکړئ اوس زه راځم ورته ګورئ مینې پر دې رو باندې کلیک کوم چې کله کلیک وکړئ اوس دې څخه رو نیکسټ رو وینې ورکول کېږي رو که وینې هلته ورته ګورئ دا انتخابېږي next to ګوره دا دی او کراچي ته ګوره ته چیک پر ولګه کراچي ته ګوره وینې دې څخه کلیک پر وکړه په درې دانې کې نیکس کې ته ګوره وینې دا اندازه راځي دا قلمونه او روګان ټول چې کېږي درته انتخابېږي خپل په خوښه کول کې انتخاب وکړي او درته انتخابېږي سیسو دا دې لپاره چې کېږي استفاده کېږي دا چې کارو د ټیبل کارو دغه څخه وروسته او که چیرې د ټیبل دونه اندازه غټي اوس که لاندې لیکنه ولیکي بې معنا ده ځکه چې دا لیکنه و ټیبل یو رقم راځي نو دغه ټیبل دونه ځای نشته چې ټیبل یوه خواته بله خواته ولاړ سي سو په دې ځای کې د چې کېږي کار نه کوي او د هغه څخه وروسته راځم چې شته ډراو چې دی ورته ګوره درته یو کلم درکوي اوس که زه غواړم چې یاره دغه ټیبل دغه په سر کې وایي مثلا دغه خانه وینې په سر کې دې وایي لاندې دویسي نو دې ځای څخه داسې وینې سفر کاشه کې چې راکاشه کې ورته ګورې وینې په سر کې یې وده لاندې دویسي دلته ورته ګورې وینې لیکنه ورکړه دلته لیکنه ورکړه چې هر ځای ورته ګوره ته لیکنه ورکړئ خپل په خوښه کولی شي د دې سپاره کاش کې هغه رقم لیکنه چې کېږي ورکول کېږي که یې دې څخه ته ګورې وینې د اندازه لیکنه ورکړئ داسې اندازه ورکول کېږي که دونه اندازه لیکنه ورکړئ داسې اندازه ورکول کېږي خو دا ستا په خوښه دی دې ته ډرا وایي یو شی چې کول رسمول یو شی جوړول سیس عموما د دې لپاره چې کېږي استفاده کېږي او د هغه څخه وروسته ایرزر که زه راسم ته ګوره ته کلیک پر وکړم زه بیا دغه دمنې ته ګوره مینې خالي مې کوي که زه راځم په دې ځای کې ورته لیکم چې شهرت یې ولیکئ راځم ورته ګوره مینې په دې ځای کې دلته ورته لیکم چې نوم دی او دلته ورته لیکم چې د پلار نوم دی او د دې ځای څخه ته ګوره دلته ورته لیکم چې د نیکه نوم دا مې ولیکئ راځم ورته ګوره دلته ورته لیکم چې شمیره ده اوس دا ورته ګوره مینې دا خانم د منځه وباسه ایرزر ته راسه ورته ګوره مینې پر دې باندې کلیک وکړه دا به هم د منځه ولاړ شي ورته ګوره مینې دا راغلی بار خپل په خوښه مثلا داسې یو شی لیکل د ایرزر کار دغه دی مطلب یې دا دی چې یو خانه د منځه ایستل اوس که زه وغواړم چې دا دوې یوسي کلیک پر وکړه دا دوې یوسي دا مثلا د منځه باسي داسې په راکش کې دا د منځه ولاړ شي دا د منځه باسي ته ګوره په راکش کې که یو باسي ته ګوره دلته کلیک پر کوه هغه چې کېږي ایستل کېږي د منځه وړل کېږي دا خپل په خوښه یو شی چې کول ایستل دا خپل کار چې شو د ایرزر کار سیسو او د هغه څخه وروسته راځم چې شته دلته لیکلي رو اینډ کالم اوس ورته ګوره زه دلته ولاړ یم په دې ځای کې باندې سیسو دلته ولاړ یم زه که وغواړم چې یاره زه پر یو دغه باندې درېږم پر دغه خانې باندې ولاړ یم زه راځم دلته ورته لیکم چې مثلا شمیره ده او دلته راځم ورته ګوره ورته لیکم چې نوم دی دلته ورته لیکم چې ولد دی او دلته ورته لیکم چې ولدیت دی دا مې ولیکل اوس زه دلته ولاړ یم په دا خانې باندې اوس که پر دې باندې کلیک وکړې د چې ته پر ولاړې تر دې لوړ ته خالي خانې درکوي کلیک پر کوې ورته ګورې وینې لوړ خالي خانې درکوي که او که چیرې دلته ودرېږې تر هغه لاندې ته خالي خانې درکوي پر دې باندې کلیک کوې هغه چې کېږي خالي خانې درکوي سیسو او که چیرې دلته ودرېږې که پر دې باندې کلیک وکړې لیفټ چپه خواته خالي خانه درکوي پر دې باندې کلیک وکړې ورته ګورې وینې چپه خواته چې کېږي خالي خانه درکوي او که چیرې دلته ودرېږم پر دې باندې کلیک وکړې رایټ هغه لیفټ دا رایټ دی چې مثلا رسته خواته قلم درکوي پر دې باندې کلیک وکړې ورته ګوره قلم درکول کېږي متوجه سئ که پر ارض کې ولاړ وې دا چې دی تا ته لوړ رو درکوي دا کښته رو درکوي دا چپه خواته قلم اضافه کوي او دا چې کېږي رسته خواته قلم اضافه کوي
اوس دا راځم ورته ګورم دلته درېږم پر دې باندې کلیک کوي ورته ګورم مینې لوړ کالمونه اضافه کېږي که پر دې باندې کلیک کوي کښته کالمونه اضافه کېږي او که پر دې باندې کلیک وکړي وخته دغه روګانې سوري هغه لوړ کښته روګانې اضافه کېدلې اوس که پر دې باندې کلیک وکړي وخته قلمونه اضافه کېږي او که پر دې باندې کلیک وکړي بله خوا چې کېږي قلمونه اضافه کېږي نو دا عموما ورته ګورئ دې دپاره چې کېږي استفاده کېږي او درته راځي دا کار کوي څه دا چې کار دا دی لوړ رو اضافه کوي کښته اضافه کوي یوه خوا ته قلم اضافه کوي بله خوا ته اوس نو که ته وغواړې چاره دغه یوه روز ما په کار نه ده مثلا دلته زه درېږم ډیلیټوم یا زه غواړم چې مثلا دلته ولاړ یم یو خانه ډیلیټوم یا رو ډیلیټوم یا سیل ډیلیټوم صحیح شو نو برابره چې دلته چې شته ډیلیټ ته اوس که پر دې باندې کلیک وکړې دلته لیکلي ډیلیټ سیل چې دی د خانې ته وایي بې خانې ته وایي که پر دې باندې کلیک وکړې څه درته وایي شیټ وینې وایي شیټ سیل لیفټ وایي آیا ته کومه خوا ته لیفټ خوا ته ډیلیټ یې که د اپ لوړ د خوا څخه زه هم بیا د لیفټ د خوا څخه ډیلیټ شي اوکې که چې اوکې دې ورته ګوره وینې دې خوا څخه ډیلیټ شو که یوه خانه ګوره ډیلیټ شوه د منځه ولاړه او که ته چیرې راسې ورته ګوره وینې دلته کلیک پر وکړې چې کله کلیک وکړې دلته لیکلي قلم دا چې دی مکمل قلم مثلا دلته زه ولاړ یم پر دې ځای کې دا مکمل قلم چې وي د میز یې باسي که راسې دلته کلیک پر وکړې پر دې باندې کلیک وکړې ورته ګوره وینې قلمونه کمیږي که وینې دونه اندازه کم شو او که راسې ورته ګوره وینې دې ځای کې څخه دلته دې باندې کلیک وکړې دا چې دی رو مکمل رو د منځه وړی کېږي که پر دې باندې کلیک وکړې ورته ګوره وینې مکمل رو چې کېږي د منځه وړی کېږي دا چا څومره روګانې ورته ګوره تر اخیستي هغه رو چې کېږي کمیږي یوه کمیږي چې څونه اندازه ده کمه او که راسې پر دې باندې کلیک وکړې مکمل ټیبل د منځه وړی کېږي کلیک په وکړې ورته ګوره وینې ټیبل چې شو کار یې خلاص شو د منځه ولاړ نو دا عموما ورته ګوره دې دپاره موږ چې کوو استفاده کوو او درته راځي صحیح شو دا کار کوي صحیح شو تر دې ځایه پورې مو وویل راځم دغه څخه وروسته مرچ ته مرچ دی اول لیکل دی مرچ سیل اوس دا مرچ سیل وایي داسې کار کوي ورته ګوره کار نه کوي دا په هغه صورت کار کوي چې ته دوې یا د دوو څخه اضافه خانې انتخاب کوي باره دی کار کوي که نه کوي اوس دا راځم ورته ګوره مینې دونه اندازه مې انتخاب کوي ورته ګوره دا کار شروع کوي اوس داسې کار کوي چې دغه لین د منځه وړی کېږي که کلیک پر وکړې ورته ګوره مینې دا لین چې شو د منځه ولاړی او که زه راسم ورته ګوره مینې دلته درېږم زه غواړم چې دونه اندازه انتخاب کړم پر دې باندې کلیک کوم چې کله کلیک وکړې ورته ګوره مینې دا لین چې شو د منځه ولاړی که یو لین یا دوه لین یا څلور لین یا درې لین څه شو نو عموما هغه ټول چې شو د منځه ولاړه دا عموما د دې لپاره چې استفاده کېږي او که چیرې پر یوې خانې ولاړ وي دوې درې دانې انتخاب نه وي نو عموما دی کار کوي نه دی په هغه صورت کار کوي چې دوې درې خانې چې شوي انتخاب وي باره دی کار کوي که نه په ټول صورت باندې چې کېږي کار نه کوي او د هغه څخه وروسته سپلیټ څه داسې کار کوي که زه راسم ورته ګوره دلته ولاړ یم زه غواړم چې په دغه خانې کې ماته یو بل ټیبل اضافه کړه باره کله چې ورته ګوره مینې دلته کلیک پر وکړې وایي څو دی زه هم بیا درې دي قلمه سي او درې دي روبې سي اوکې که چې اوکې دي که ورته ګوره مینې دا چې څو اضافه شو یا راځي ورته ګوره مینې دې ځای کې څخه چې هر څومره قلم ورو غواړي دلته چې اضافه کېږي هغه نو که ډېر ټیبل یې کولی چې استفاده کوي دا خو عموما د دې لپاره استفاده کېږي او د هغه څخه وروسته سپلیټ ټیبل دی سپلیټ ټیبل به داسې کار کوي که زه وغواړم راځم ورته ګوره دلته ولاړ یم څه د دې دوه کاره دي اول کار یې دا دی که زه اوس وغواړم چې هغه زه د دې ټیبل پر سر باندې لیکنه کوم ورته ګوره مینې لیکنه نه کېږي وینې چې هر څه زور ورسره وکړې د دې جدول پر سر باندې لیکنه نه کېږي نو که ته وغواړې چاره ونیسې نو بیا به راسې په دغه اولې خانې وینې پر دغه باندې به ودرېږې چې ودرېدل یا راوسې ورته ګوره پر دې باندې به کلیک وکړې چې کله کلیک وکړې څه نو اوس د دې ځای څخه دلته کولی شې چې ورته ولیکې هر شی چې ته ورته لیکې کولی چې هغه چې درته راسي دا خو یو کار شو دومره خبره دا ده زه راځم ورته ګوره دلته درېږم چې ودرېدم راځم بیا ورته پر دې باندې کلیک کوم دلته لیکلي سپلیټ ټیبل معنا ټیبل مات کړه پر دې باندې کلیک وکړم دلته ماتېږي که راسې ورته ګوره وینې دلته ودرېږي پر دې باندې کلیک کوې دلته ماتېږي که راسې ورته ګوره وینې دلته ودرېږي سیسو پر دې باندې کلیک کوې دلته ماتېږي چې پر هر ځای کې ورته ګوره ته ودرېږي سیسو پر هغه ځای کې دا ټیبل چې کوي دلته ماتوي یو خو هغه و چې دا کرسر یې پورته کوئ لوړې یو لیکنه کوله او بل هغه چې پر هر ځای کې ولاړې پر هغه ځای کې دا ټیبل عموما ته چې کوي ماتوي سیسو نو دا دې لپاره چې کېږي استفاده کېږي او درته راځي دا چې کار و سپلیټ ټیبل کار و د هغه څخه وروسته راځم اټوفیټ ته اټوفیټ څه کار کوي ګورئ ځکه راسم ورته ګوره مینې په دې ځای کې ورته ولیکم چې نیم ورته ګوره مینې دلته خالي ځای سته که یا راځم ورته ګوره کوچنی نوم لیکم چې جان دا مې ولیکم ورته ګوره مینې دلته خالي ځای سته که زه هم بیا د خالي ځای نه د خالي ځای چې کوم د منځ یې باسم ختموم یې نو باره که راسې ورته ګوره مینې د دې ځای کې څخه پر اول کلیک وکړې اټوفیټ ټو کنټینټس پر دې باندې کلیک وکړې اوس که زه راسم ورته ګوره جان ولیکم څونه قدر چې نوم و هغونه قدر دا خانه چې کېږي درته غټېږي اوس زه راځم ورته ګوره دا دوم ته زه په دې ځای کې لیکم خان څونه قدر ورته ګوره خانه و هغونه قدر چې کېږي غټېږي دا عموما د دې لپاره کولی کېږي څه شو دا خو دا کار کوي دا د چې کار و دا اول اپشن کار و دوم کې لیکلي وایي اټو فټ وینډو اوس که پر دې باندې کلیک وکړې ورته ګوره که دلته ته لیکنه کوې ورته ګوره وینې کومه خوا ته روان دی قلم غټېږي وینې که کمه یې ورته ګوره پټې چې کېږي درته کمیږي دا دی کم شو دا خو د دې کار دی او که چیرې دلته لیکلي وایي اټو فټ ټو وینې فټس کالم ویت که پر دې باندې کلیک وکړې ورته ګوره وینې اوس بیا رو غټېږي ورته ګوره وینې په دې صورت باندې لاندې راځي لوړ چې کېږي نه ځي
نو دا عموما ورته ګورئ دې دپاره چې کېدل استفاده کېدل او درته راتله دا کار کوي صحیح شو د هغه څخه وروسته یو هایټ دی بل چیش دی ویت دی اوس دلته ولاړ یم زه غواړم چې د خانه غټه کړمه نو که پر دې باندې کلیک کوئ ورته ګورئ ونې غټېږي ورو غټېږي که پر دې باندې کلیک کوئ کوچنۍ کېږي او که پر دې باندې کلیک وکړئ برته خپل زاړه حالت ته ځي وینئ د سټریپ رو کلیک وکړئ برته خپل زاړه حالت ته ځي او دا بیا ورته ګورئ ویت اندازه دی دا بیا کالم غټېږي پر دې باندې کلیک وکړئ ورته ګورئ کالم غټېږي که پر دې علامې باندې کلیک کوئ کېږي کوچنۍ کېږي خو که پر دې باندې کلیک وکړئ برته خپل زاړه حالت ته ځي که مخکینی حالت صحیح شو نو عموما د هغې دپاره چې کېږي استفاده کېږي صحیح شو دا کار کوي نو نن دپاره دغونه قدر بس دی په بل درس کې انشاءالله که خدای کوله دا درس به مو ووایي او نور به م په دغه شي کې وبیا وایي صحیح شو بس